د کابل او اسلام آباد لوړپوړیو چارواکو ترمنځ د امنیتي اندېښنو په تړاو ترسره شوې ناسته. په دغه کتنه کې چې کابل کې ترسره شوه، دواړو هیوادونو استازو پکې خپلې غوښتنې شریکې کړې، خو باور دی چې د پاکستان غوښتنې باید یاد هیواد خپله حل کړي. تحلیل کوونکي وایي چې ټي ټي پي او وسلوالې ډلې خپله د یاد هیواد د ګټو پر بنیاد رامنځته شوي دي. جنگ‌هایی که در بهار باید تی تی پی شروع بکنه تا امارت اسلامی افغانستان رو تشویق بکنن که جنگ نکنن، ولی هیچ لانه تروریستی در افغانستان در هیچ زمان وجود نداشت و نداره. این پاکستان است که همیشه لانه های تروریسم در اوجه بوده. افغان حکومت امنیتی ستونزې همیش د پاکستان د خوا ایجاد شوي او ټي ټي پي هم د پاکستاني چارواکو په اعتراف د همدوی پیداوار ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې بې اعتمادي ډېره زیاته شوې. که پاکستانیان صداقت ونه ښیي او د زړه د عمقه د افغانستان سره د ستونزو په حل باندې توافق ونه کړي، زه باوري یم چې دا ستونزې ژر نه هوارېږي. یو نظر دا دی چې تیرې څو لسیزې پاکستان په ډیرو ګډو امنیتي تړونونو کې ژمنې ماتې کړي او یاد هیواد سره اوسنۍ موافقې باید د شواهدو پر بنیاد ترسره شي. په دغه لوبه کې بیا هم پاکستان نظامیان او استخبارات دومخه سیاست د دغه طالبانو د مشرانو سره مخ ته وړي او دغه دومخه سیاست د پاکستان په نفع د اقتصاد جوړونې او افغانستان د بلې جګړې ته ورداخلول او د پښتنو په سیمه کې یوه بله نوې جګړه شروع کول او پښتانه وژل، دا د پاکستان دویم ستراتیژي پلانونه د افغانانو په هکله او د افغانستان د خاورې په هکله. موږ پوهیږو چې د پاکستان سیاست د افغانستان د هیڅ حکومت په مقابل کې هم تغییر نه کوي. دوی ډېر شیطانی او تورمخه دومخه سیاست کوي. نو ښه به دی چې د افغانستان اسلامي امارت له دوی سره متقابلا سیاست وکړي او رغنده دریځ ولري. هېڅکله هم پاکستان د افغانستان دوست نشي کېدلی. تاسو ګورئ چې د بین الدولو یا د همسایګي قوانینو ته هېڅ احترام نه لري. تحلیل کوونکي په دې باور دي چې اسلامي امارت ښایي د دوحې تړون پر اساس هم هغو وسلوالو ډلو ته خپله خاوره کې ځای ورنکړي چې سیمې او نړۍ ته ترې ګواښ پېښېدلی شي. افغان طالبان د نړیوالو ګواښونو له کبله نه غواړي او نشي کولی په ښکاره ډول د ټي ټي پي په شمول نورو ترهګرو ډلو ته او د هغوی جنګیالیانو ته په ښکاره ډول په افغانستان کې پناه ځایونه ورکړي یا د هغوی ملاتړ وکړي، ولې د هغه همفکرۍ له کبله او یا د هغه همکارۍ او احسان له کبله چې په تیرو کلونو کې ټي ټي پي د افغان طالبانو سره درلودلې ده، ممکن د جنګونو په وخت کې ځینې د ټي ټي پي ځینې جنګیالیان د افغانستان په هغو سرحدي سیمو کې په غرونو کې پټ شي. کابل کې د پاکستان سفارت په یوه خپره کړې اعلامیه کې بیا ویلي چې کابل ته راغلي پلاوي یې د اسلامي امارت چارواکو سره لیدنو کې ډاډ ترلاسه کړی چې په سیمه کې به د ترهګرۍ د مخ پر زیاتېدونکي ګواښ په اړه په ځانګړې توګه د ټي ټي پي پر ضد ګډه همکاري کوي. اسلامي امارت بیا پرته له دې چې د امنیتي اندېښنو حل په اړه د موافقې خبره ورکړي، یوازې د هغو موضوعاتو خبره کړې چې دواړو لوریو پرې بحثونه کړي دي.